السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې کړي ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. نن زموږ درس دی، یو څو لغاتونه او یو څو جملې مې یو ځای کړي چې تاسو ته یې تشریح کړم. مخکینی درس کې مونږ د یو ځینو وربونو او د ځینو جملو په باره کې خبرې وکړلې. که هغه مو لیدلی نه وي هغه ویډیو کولی شئ چې تاسو د ویډیو په آخر کې هم ووینئ او ډسکرپشن کې هم ووینئ او آی بټن باندې هم لیدلی شئ. که چیرې غواړئ چې موږ سره فیسبوک، انستاګرام، فیسبوک پیج او ټویټر کې هم سره یو ځای شئ، موږ هلته هم ښایسته پوسټونه کوو. که د هغو لینکونه هم ډسکرپشن کې ورکړي دي، هغو له لارې کولی شئ چې موږ سره یو ځای شئ. اوس په دې ویډیو کې د یو څو لغاتونه او یو څو جملې مې یو ځای کړي چې تاسو ته تشریح کوم. که ویډیو مو خوښ شو نو لایک کړئ او شیر کړئ چې نور دوستان هم وویني. چینل سبسکرایب کړئ چې هر نوی ویډیو چې مونږ شیر کړو هغه تاسو ته ورسیږي او ورنه فایده واخلئ. او ویډیو هم په فیسبوک، انستاګرام کې شیر کړئ چې نور ملګري هم ترېنه فایده واخلي. هغه ملګري چې نوي راغلي دي او هغه مونږ سره یو ځای نه دي په فیسبوک کې یا په یوټیوب کې مونږ سره ارتباط نه لري، تاسو ویډیو شیر کړئ چې هغوی ته هم ورسیږي او هغه هم ترېنه فایده واخلي. او که چیرته کوم مشکل لرئ دغه لرئ هغه هم مونږ ته په کمنټ کې لیکلی شئ، هغه هم په کمنټ کې ولیکئ. تاسو زیاته البته په فیسبوک کې کمنټونه کوئ، ولیکن که کوم مشکل لرئ او ډېر دغه هغه کمنټ په همدې یوټیوب کې وکړئ چې مونږ د هماغې په باره کې ویډیو جوړ کړو او تاسو ته اپلوډ کړو. په فیسبوک کې مونږ هم کمنټونه وینو، ولیکن د هغې په نسبت چې دلته وکئ مونږ تاسو ته زر ځواب درکولی شو. اوس راځئ چې درس شروع کوو. پلانت معنا وای شکایت، چې شکایت. سالی معنا مالګین. سکخې معنا شیرین. امیر معنا تلخ. بغولې معنا سوځېدلی. کو معنا خام. پخوبخ معنا پاک. سال معنا چټل، په من یو شی چې ګند وي هغې لپاره استعمالولی شو. مونکې معنا د لاسه ورکړل شوی، یو شی چې مثلا د لاسه ورکړي. پن معنا خراب، کله چې یو شی خراب شي هغې لپاره استعمالولی شي. سامخ شپه معنا دا کار نه کوي، مثلا یو څه لري هغه کار نه کوي، او مثلا بیا ورته وایي چې سامخ شپه معنا دا کار نه کوي. راځئ چې یو ځل بیا تکرار کړو. پلانت معنا شکایت. دا چې دی البته دا صفتونه دي. پلانت معنا شکایت. سالی معنا مالګین. سالی معنا مالګین. سکخې معنا شیرین. امیخ معنا تلخ، یو شی چې ډېر تلخ وي. بغولې معنا سوځېدلی. کو معنا خام. پخوبخ معنا پاک. سال معنا چټل، ګند، پمن. مونکې معنا د لاسه ورکړل شوی، یو شی چې مثلا یو څوک د لاسه ورکړي هغه مس کړي. پن معنا خراب. نمخ شپه
marche pas ne marche pas معنا دا کار نه کوي دلته وبښئ په پښتو کې لیکل شوی ça marche pas دا اصل کې دی ne marche pas معنا دا کار نه کوي manger manger معنا خوړل petit déjeuner معنا سهار چای سبناري déjeuner déjeuner معنا د غرمې ډوډۍ dîner dîner معنا ماښام ډوډۍ je mange le petit déjeuner je mange le petit déjeuner زه د سهار چای څښم یا سبناري خورم یا د سهار ډوډۍ خورم Je mange le déjeuner. Je mange le déjeuner. زه د غرمې ډوډۍ خورم. Je mange le dîner. Je mange le dîner. زه د ماښام ډوډۍ خورم. Je prends mon petit déjeuner. Je prends mon petit déjeuner. زه د سهار ډوډۍ خورم دلته هم لیکلی یو قسم je mange le petit déjeuner زه د سهار ډوډۍ خورم زه د سهار چای څښم دا هم صحیح دی لیکن ډېره دغه چې دی je prends mon petit déjeuner زه د سهار ډوډۍ خورم ځکه چې سهار ناشتې چې مثلا چې مې څښل کېږي هغه څښل کېږي بلکې هغې لپاره به je prends mon petit déjeuner زه د سهار چای څښم دې لپاره باید prends چې ولیکل شي ښه دی نسبت je mange le petit déjeuner زه د سهار ډوډۍ خورم د دې په نسبت که داسې موږ استعمال کړو je prends mon petit déjeuner معنا زه د سهار چای څښم هغې نه دا لږ بهتره ده بلکې دواړه صحیح دي خو لیکن هغې نه دا بهتره ده راځئ چې یو ځل بیا تشریح کړو manger معنا خوړل manger معنا خوړل petit déjeuner معنا د سهار چای petit déjeuner 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 معنا د غرمې ډوډۍ dîner dîner معنا ماښام ډوډۍ je mange le petit déjeuner زه د سهار چای څښم je mange le petit déjeuner زه د سهار چای څښم د سهار ډوډۍ خورم je mange le déjeuner معنا زه د غرمې ډوډۍ خورم je mange le dîner زه د ماښام ډوډۍ خورم je prends mon petit déjeuner معنا زه د سهار چای څښم یا د سهار چای څښم Je ne prends pas mon petit déjeuner. Je ne prends pas mon petit déjeuner. زه د سهار چای نه څښم یا د سهار ډوډۍ نه خورم. Je ne prends pas mon petit déjeuner. زه د سهار چای نه څښم یا د سهار ډوډۍ نه خورم. Tu manges le déjeuner. Tu manges le déjeuner. ته د غرمې ډوډۍ خورې تو manges le déjeuner ته د غرمې ډوډۍ خورې حال جاري زمانه کې ده ځکه چې ورب په حال جاري کې conjugaison شوی nous mangeons le dîner nous mangeons le dîner nous mangeons le dîner مونږ د ماښام ډوډۍ خورو دا جمع لپاره ده مونږ زه nous مونږ Nous mangeons le dîner. مونږ د ماښام ډوډۍ خورو. یو ځل بیا. Je ne prends pas mon petit déjeuner. Je ne prends pas mon petit déjeuner. زه د سهار چای نه څښم یا د سهار ډوډۍ نه خورم. Tu manges le déjeuner. Tu manges le déjeuner. تو د غرمې ډوډۍ خورې یعنی خارجري کې تو د غرمې ډوډۍ خوري په خوړلو کې لګیا یې البته د خوړلو کې لګیا یې خارجري کې ورته استعمالیږي nous mangeons le dîner موږ د ماښام ډوډۍ خورو nous mangeons le dîner معنا موږ د ماښام ډوډۍ خورو جمع لپاره دی کله چې جو یو کس نو زه او یو څو ملګري نور چې مثلا 3-4 کسه وي هغوی لپاره موږ نو استعمالولی شو تو یوازې
ته لپاره استعمالولی شي. جو، زه، تو، تو، نو، مونږ. combien معنا څومره. combien معنا څومره. combien ça coûte. د دې قیمت څومره دی. c'est combien دا څومره دی. c'est combien دا څومره دی. combien de temps څومره مودې کېږي، یعنی له څومره وخت راخیسې، یعنی څومره وخت کېږي که نه، څومره وخت. combien de temps معنا څومره وخت. ça coûte combien د دې قیمت څومره دی. دلته موږ وویل چې combien ça coûte، دلته وایو چې ça coûte combien. که چېرې دا اول ته راوړي او که وروسته ته راوړي، خو لیکن جمله هماغه ده. combien ça coûte combien د دې قیمت څومره دی. ça fait combien دا څومره جوړیږي. ça fait combien دا څومره جوړیږي. ça coûte cher دا ګران دی، یعنی دا قیمت دی. combien معنا څومره. combien ça coûte معنا د دې قیمت څومره دی. combien ça coûte معنا د دې قیمت څومره دی. combien de temps معنا څومره وخت کېږي، یعنی څومره موده کېږي، یعنی څومره وخت. ça coûte combien معنا د دې قیمت څومره دی. ça fait combien معنا دا څومره جوړیږي. ça fait combien معنا دا څومره جوړیږي. ça coûte cher د دې قیمت زیات دی، دا ګران دی یا دا قیمت دی. دلته یو دو جملې. combien ça coûte combien که چېرې combien مخکې کې او که وروسته کې، معنا د جملې هماغه دی، فرق نه کوي. combien ça coûte د دې قیمت څومره دی. ça coûte combien د دې قیمت څومره دی. دې په ځای موږ بعضې وختونو کې داسې هم استعمالولی شو. ça fait combien تو مثلا دوکان ته لاړې، هلته یې وایي چې مثلا سودا دې واخیستو، یا مثلا یو شی دی چې پوښتنه کوي چې مثلا ça fait combien معنا دا څومره جوړېږي. سودا موده اخلي یا چې اخلي هغه پوښتنه کوي چې مثلا دا د دې پیسې څومره جوړېږي. ça fait combien معنا دا څومره جوړېږي. او بیا یو شی دی هغې پوښتنه کوي چې د دې قیمت څومره دی. ça coûte combien یا combien ça coûte. د هغې د قیمت د پوښتنې کولو لپاره combien ça coûte یا ça coûte combien استعمالوي. il va à la maison هغه کور ته ځي. دا هم معلومداره خبره ده چې il هغه لپاره د نارینه لپاره، va په حال جاري زمانه کې د aller ورب aller دی، یعنی تللو ورب دی په حال جاري زمانه کې. a معنا په la maison معنا کور. il va à la maison معنا هغه کور ته ځي. il va à la banque هغه بانک ته ځي. il va à la gare هغه ګاغ ته ځي. ګاغ وای لا ګاغ وای سټیشن ته، د موټرونو او ټرینونو سټیشن ته. il va à l'école معنا هغه ځي مکتب ته. il va هغه ځي روان دی، حال جاري زمانه کې دی. a معنا ته، l'école معنا مکتب ته. il va à la maison معنا هغه کور ته ځي. il هغه va د تللو ورب دی په حال جاري زمانه کې. a کلمه چې ده د په لپاره هم استعمالېږي، ته لپاره هم استعمالېږي. la maison معنا کور ته. il va à la banque هغه بانک ته ځي. il va à la gare هغه ګاغ ته ځي، ټرین سټیشن ته ځي. il va à l'école هغه مکتب ته ځي.
il va aller کول هغه مکتب ته ځي دا لا لو او ال اپوستروف دا درې واړه خو لا د فیمینین نومونو لپاره استعمالیږي یعنې موږ او تاسو ښځینه نومونه ورته وایو لو چې دی مسکولان نومونو لپاره استعمالیږي موږ او تاسو مذکر نومونه ورته وایو او ال اپوستروف چې دی هغه نومونو لپاره استعمالیږي کوم چې لومړی حرف وابل وي په دې درس کې به یو بل ویډیو جوړوم او انشاءالله دا یو خپل درس دی هغه په باره کې به هم تاسو ته معلومات درکوم il va au lit il va au lit معنا هغه کټ ته ځي il va au cinéma هغه سینما ته ځي il va au cinéma هغه سینما ته ځي il va اولی معنا هغه کټ ته ځي il va اولی معنا هغه کټ ته ځي یعنې ویده کېږي خوب ځای ته ځي بستر ته ځي il va au cinéma معنا هغه سینما ته ځي il va au cinéma معنا هغه سینما ته ځي نو ستاسو ته به بعضو هلکانو ته دلته سوال پیدا کېږي چې ولې لی او سینما نه مخکې او استعمال شو او مزو نه مخکې لا استعمال شو او لیکون نه مخکې ال اپوستروف استعمال شو دا چې دی خپله یو درس دی په دې باندې هم درس جوړوم که چیرې تاسو په دې باندې نه پوهېږئ او غواړئ چې په دې باندې هم تاسو ته یو درس جوړ کړم نو تاسو په کمنټ کې خپل نظر را سره شریک کړئ زه به د هماغې په باره کې یو درس جوړ کړم یو ویډیو جوړ کړم او تاسو ته اپلوډ کړم چې ستاسو مشکل به ورباندې حل شي